نسیم شاه له رحمان الله ګربز څخه بخښنه وغوښته. نسیم شاه په خپله تازه مرکه کې ویلي، پښیمانه یم چې د ګربز په وړاندې مې خراب او ناکاره عکس العمل وښودم. نسیم شاه په خپله تازه مرکه کې ویلي، له رحمان الله ګربز سره هیڅ ستونزه نه لرم. الحمدلله د یوې ژبې خلک یو. ګربز زما یو ډېر نږدې ملګری دی. ما او ګربز د لوبې له پیل وړاندې په یوه میز چای هم وڅښل او ګپ شپ مو وکړ. د لوبې په جریان کې مې چې کله ګربز وسوځوه، په ځان پوه نه شوم. احساسات مې کنټرول نه شو کړی. اصلا ما نه غوښتل چې د رحمان الله ګربز په وړاندې داسې کوم بد حرکات وکړم. کله کله انسان بې اختیاره احساساتي شي. نسیم شاه د پاکستان پښتون لوبغاړی دی چې اوس مهال د لنکا پریمیر لیګ کې د کولمبو سټرایکرز لوبډلې لپاره لوبیږي. خوږو ملګرو، تاسې د نسیم شاه د دغې کړنې او برخورد په تړاو څه نظر لرئ؟ په کمنټ کې راسره شریک کړئ. زموږ ویډیو همدومره وه. که ویډیو مو خوښه شوې وي، حتما ویډیو لایک او شیر کړئ. په پای کې زما یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښې چارې لوی الله مو مل شه.